تازه خبر ناټو د افغان ځانګړو ځواکونو روزنه تازه چیرته پیل کړې ده؟ طالبان او پاکستان څنګه بیا ورخطا شول؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. ناټو په ترکیه کې د افغان ځانګړو ځواکونو روزنه پیل کړې ده. ناټو په افغانستان کې د خپل ماموریت تر پوره کېدو وروسته په ترکیه کې د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې بهیر پیل کړی دی. د آلمان خبري اژانس د راپور له مخې د تېرې چهارشنبې په ورځ د افغان ځانګړو ځواکونو یوه ډلګۍ د پوځي زده کړو لپاره ترکیې ته لیږدول شوې ده. یاد اژانس د ناټو ځواکونو د یو چارواکي له قوله ویلي چې دا په ترکیه کې د افغان ځواکونو د روزنې پیل دی او دوی به له دې وروسته په دغه هیواد کې د افغان ځانګړو ځواکونو روزنې ته دوام ورکړي. ترکیه کې د افغان ځانګړو ځواکونو د روزنې بهیر پر داسې مهال پیلېږي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د جګړې ډیر مسؤلیت همدغو ځواکونو ته ولغاړې شوی دی. بلخوا افغان ځواکونو د جوزجان ولایت په مرغاب، تونکا، حسن تابین او شکرک سیمو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې د طالبانو د سرې قطعې قومندان زرداد او د یو مهم سرګروپ سردار په شمول 30 تنه طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ.